الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و نبی کریم علیه الصلاة والسلام د سفر د میاشتې 29 ورځ و د یو جنازې نه راوګرځېدو. په دې مبارک سر باندې درد راغی. د عائشه رضی الله عنها خواله راغی، ویلي چې زما بلې سر درد دی، بلکې مخکې د اعلان نه هغه اعلان وکي. ابن قیم سے فرمایي وجه دا ده چې کله یو سړی د چا سره زیات مینه محبت لري، د دواړو باندې په یو وخت کې یو قسم حالات راځي. رسول الله ورته خبر وکړه کته وفات شوې زب غسلم درکم او جنازه بری مکم. هغه ویل ته خو بل زنانه به وکي، زما بل کوټه کې بناستې نو به موږ بدیا د وتیو. فدې بیان شو چې سړی اظهار د تکلیف کولې شي، خو په دې شرط باندې چې جزې پځې پکې نه خزه سړی له غسل ور کولې شي او خاوند خزله. دویمه مسله به دا بیان شو. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د رسول الله نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله تاسو له ماجر شری تاسو هم دردمن کېږئ، اجر خو به ځکه لیکن دردمن کېږي لکه څنګه چې موږ دردمن کېږو. ویلې او بلکې زمونږ اجر هغه ډبل دی. دغه خبر عبد الله بن مسعود لم کړي و رضی الله تعالی عنہ. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د چهارشنبه ورځ باندې د مرض سخت شو، ځکه دوشنبه ورځ باندې نه جوړ شو. عائشه رضی الله عنها فرمایي وې د څه تکلیف و چې شړې مو به اچولې و، انسان بچ په لاس کې خودو ډیر ګرم وو، بدن یې ګرم وو. سملګرو دا خبره کړې و چې رسول الله بار ملګری د محراب او منبر خوا کې ناشته انصار او جاړي چې د منبر او محراب نه بخیر تشریح کېدو د سورج کې چې دا مریض دی. درله سه سورله سورج محمد رسول الله مریض وو. وې دغه مشکل نو وبراوړی غیر اورلې او د حبسې په خانه کې کېلو د پاسه به ابوا شولې. الله له هغه د حکمت علم بدن مبارک لږ زره سپک شو. د ملګرو سره بار لاړو جمعات لا مونږ وکي منبر باندې کېنو شو. ملګری ډېر نږدې رالل، ځکه مینه وسره وا او به بده شي مریض تکلیف حالت کې شکل سړی د شیخ ول راځي نو طبعا جانب مقابل به ډېر د ځړې کې د سره مینه ساتي چې دا ګور نه جوړه دی اوس مون خپل راغلی. یو مثال بیان کې یو بندله الله اختیار ورکړي چې دنیا کې پاتې کې یو غزما خپل راځي. ابو بکر سے وژړل. ابو سعید سے فرمایي موږ دا مسله زين لراله چې د سړی ولې جاړي. رسول الله خو یو مثال ذکر کړي، لیکن ابو بکر علم وجعو. رسول الله غل ډیره تسلی ورکړه چې ابو بکر شاړه او داغي سخت توصیف وکي. مقصد به کې دا و چې دا وګورز ورسته زمانه مشر مقرریږي چې زما سره احسان کړي هغه مې پورا کړی دی. واځي ابو بکر دی چې د حق به الله پورا کوي تر څو بر زینه شم پورا کولای تر څو هغه پورا نه کی. د انصار توصیف وکي چې دا ورس کمیږي. دوی سره ډېر احتیاط کوي او دا غینه ورسره به ویل چې ازما ملګرو نږدې وخت کې دې چې تاسو نه غایب شم او لاړ شم. دغه دنیا په سفر د چا کوم حق مافسي مال خبره عزت هغه زمانه والي او به د شی ویل چې ګوره دا سره مال به ټول انسانانو کې ډېر محبوبي او سید صبر او چې شو ویل یا رسول الله زه خو دی والي خو لراغي چې کله نږدې راغی زما کمیس نو رسول الله چې کله کمیس اوچت کې نو ایسته اغازه د تشیخ خل کې او غاړه دی واخسته. زموږ سره اخري ملاقاتونه دي د صحابه په اړه باندې دا ارمانو چې رسول الله سره څنګه اظهار او زمين محبت وکي. یو بل ملګری راغی زما سره 3 روپۍ دي قسم لوي چې دا ورکا. رسول الله چې کله لاړو ملګرو په دمانه غصه وکړه چې دا کار دی ولې وکي. وزما مقصد د پیسې خصنه مونږ ټول د محمد رسول الله قربان خو مقصد دا و چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم محبوب شم. صحابه ډیر وکړ خلکو قوي خلکو علما بیرته رسول الله را واپس ملګرو باندې رسول شروع کول راتلو. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې راتلو او د دې خونه بیرته راتلو د فکر ځان بس راخلي. ډیر قوي انسان دی، په ټول انسانانو کې الله محترم دی، لیکن عاجز دی. دلیل به دې چې د خلکو حاجتونه پوره کوي هغه واجب منګ الله. انت درې خپل بیبيانو په دې کوټو باندې ګرځېدو. د میمونې رسول الله کوټه چې لاړ وی ویلې سبب شرط او مودا کومه لګرانه ته مېږي چې زنه جوړې مو به دې کوټو ګرځم
کسا سو خو خیزو په یو کوټه کې ډیر شم نو د ټولو ورته ویل چې سیده د عائشه نوبته د عائشه رضی الله عنها کوټه کې ډیر ش ملګرو نه قلم او کاغذ طلب کړ سلیکل کوم چې ویل چې راوړو چې ویل نه راوړو چا چې راوړو هغه وجه دار چې رسول الله امر کړی بعض ملګرو ویني راوړو وجه دار چې ارڅ قرآن او سنت کې موجود دي نو صدا خو نه جوړه سړی تکلیف ولې ورکو رسول الله ملګرو لوي چې کوم نظام او چې شي زي د مریض د پوسټ تقریبا 15 درش آداب او عالم لیکلي دی یو بګدا چې دغه خو کې بو جزې فجر شړې نه کوي او شور شغب بری جوړي ذکر په هغه باندې ګرانه تمامي کی شیګان دلته به اعتراض کوي د رسول الله په ملګرو باندې چې دا کاغذ او قلم ورته ولې رانه جواب دار چې داغه مقصد د رسول الله مخالفت نه بلکې باغه باندې شفقت او علي صاحب لویلی او عبدالرحمن لویلی او عائشه رضی الله عنها لویلی او جسمانه به ورسره ابوبکر مسلې به تقریر وکي د ملمنو ډېر احترام ساتي وفدونه راځي د رسول الله په عمر کې ژوند کې تقریبا اوامر وفدونه راغلي وو او جزيره العرب نه يهود نصارا بار کې ځکه د دوه دین نه شریدې نشي د منځو د قشن د علماء مبارکه توصيه وکړه اعتصام د کتاب او سنت قران او سنت باندې په فنجه لګوي ځکه د هدایت ته د ابوبکر صاحب د خلافت خبره شوی کړي د چوي مشي مجمله پرې خو ده وجدا وک رسول الله باغ باندې تشریح وکي ابن تیمیه رحمه الله فرمایي او داخله کې به ونه مني نو کې دې شي د خلکو باندې الله لعنت متوجي شي به اشارتن ورته معلومات کړو چې دا به رسول الله به وشش ځکه تکلیف ډېر سخت يهود چې کوم زهر ورکړي و عائشه رضی الله عنها له ویل شي عائش حق درد ما باندې اوس د شراغه لګزما دا رګونه چې کټ کړي زموږ نبی شهید دی حکمن میدان د جنگ کې ولی شهید نه یو خو دا وهم خلکو له پیدا شوی وي ک رسول الله چرته ژوندې پاتې شوی وي او شهید شوی نه وي کې دې شي د اسلام ډېر احکامات نورم راغلي وي خو چون کې غلاړو د دین د شناقش دویم د دیو جنا چې د اسلام د دشمنانو د رسول الله په دی وجل باندې زړه یخنش او ناشنا خطرناک مسله به دا وا ک رسول الله چرته په میدان د جنگ کې شهید شوی وي نو د صحابه به د ژوند ټق بیلوي ځکه به حد مینه وسره قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي او د سلف سره تاریخ او سیرت ان شاء الله د رسول الله د اخلاقونه دغه د کورنۍ د تشریح او د بچانو د تشریح به بر صحابه او تشریح ذکر کوم تر څو پر چې موږ سره ژوند دی دا مسلمان شي جاری د دې رسول الله د ملګرو مینه محبت بسړي وګوري چې د پیغمبر سره څومره مینه لرله بکم کیفیت نو کله چې د باندې دا به وشیراله کورنۍ د شی ویل چې د ذات الجن به بیماری لګیدلې ده لدود په نامه باندې دوی ور تیار کړه او د حضور باندې رسول الله له ور کړه د الله نبی نو خوړه خو چې کله به وشي تلاړه ویل دا دوی مال اشاره کړي وی فلان او فلان وی تاسو له زوس په زور باندې دراړو مقصد محمد رسول الله بګی داو چې زمات وجن الله په دوی باندې عذاب را نه ولي عباس ویل ته بګی معافزه ته میکا کای د عباس فضیلت مخکې ذکر شوی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل وړو ویلي او ملګر له چې اوبره وړي غسل به حکم ځکه قانون درې شکل انسان نشي دی غنه ورسره به غسل کوي نو غسل چې کله وکي جګیدو برته را پرې وته به چې کله هوش کې راغی ملګر له چې به اوبره وړي چې به اوبه په ځمانه واشو چې کله اراده وچته دلله نو به را پرې وته دریم کړه دا کار او اخري ویلې ځکه نشم د عائشه له ویلي چې ته ابوبکر له سو ولېګا چې زما به ځبن ودرېګو د ملګر له جمع ورکې غویل یا رسول الله خو ډېر نرم زړه والا دی حبشي له ویلې وې ته ورشه چې عمر شه بولېږي رسول الله غوسه شو ویلې تاسو د شکار کوي لکه څنګه چې یوسف سره زنانه وکړو منه مال دوکرا کوي د تشبيه سره به خبره کې زما خبر ولې نه مانی فالقي مچي د ابوبکر مخې کېږي عبد الله بن زمعه په ورولې ګو سلام په واچو ویلې ابوبکر رسول الله ویل چې زما په ځای د منځله ودرېږي د عائشه مقصد دا و چې رسول الله په وجود کې او دغه په مرز کې بری مصلی باندې ولې زما بلار ودرېږي خلک ور باندې بدفریونه نشي او د حبشه مقصد دا و چې زما بلار دمر اوچت انسان دی د رسول الله په ژوند کې دغه په ځای باندې ولاړ دی د منقبت غټل ګران کار دی منځ کې جمعه اعلی ظاهر د معلومه کې شرط د کتابونو نشه د جمعه د منځم ابوبکر شپ کړی یا رسول الله راوته لري دفتر ورشه شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام وروته اسامه صاحب سره عباس صاحب سره علي صاحب فضل لي
نو به سوال دا ورته چې انت جمع ودا څنګه د ملګری وسره ایثار و د مریض پختن لبد اشارېږي ابو بکر صاحب اراده ورسه کېدو لرله لیکن اشاره ورته وکړه د چپ طرف له رسول الله کینسو خلکو اقتدار ابو بکر بس واغره محمد رسول الله بس امام مقتدی شو مقتدی امام شو اسامه سے فرمایي زو تر عالم رسول الله به سترګم پټې کړې وي او خبر مې نشو کولې وی وخت د سترګې راو کلاو کړې چې کله زوري د منو درې کړته لاسونه د اسمان په طرف باندې اوچت کړو زما پر سر باندې لاس راخ کو نو ماده چې ویل چې مال دعا وغوښته دغه نو سبرت لاړو ملګری ویوړو عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو درهم اشرفي به اغم تقسیم کړي غلامان ما آزاد کړه څومره اسه چې واغې ټول راوخه بیت المال تسلیم کړه او د دې وسغر وغم د يهودو سره ګرو شوی و ابو بکر شه په وخت کې بیاغه خلاص شو قضا عیاض به شفا کې د رسول الله د فقر حاله ذکر کړی دی چې رسول الله بدا ویلی الله د محمد اهل علیه الصلاه والسلام یو ورځ لوګه یو ورځ موړواله کې به شکر باسي او شکل وږي شي نو به صبر کوي عائشہ ورته ویلي د الله نو دعا وکړه چې الله تعالی براخ رزق درکې وي زما درجه به کمیږي فرش باغې درجه کې د ملګرو نظم ډېر اوچته درجه او حقیقت د چې په ټول انسانانو باندې بیا کې محمد رسول الله درجه ډېر اوچته ده په دې شپه باندې زموږ پر کور کې دیو کې تیل منو به مې ګوندې نه طرف کړه چې رسول الله خدمت پیو د ټول دنیا بادشاہ اوچت انسان زموږ د الله دوست د موږ له ځین سازي کوله چې ګور دل به توجه نه کوي خبره ده چې الله رب عزت څنګه راضي شي درد چې کله زه شون شړې په ځما در आवाज ولا عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله به تکلیف ور باندې راغی نو د اثر برابر کې چې لګ به آرام شو برته به سر پټ کی ام سلمہ ام حبیبه هم خو کې ناشته وي او د هجرت واقع ذکر کړل چې د يهودو د قشن عبادت خانه وي پای کې تصویران و رسول الله دې وخت کې د اثر برابر کې وی ویل لعنت دې الله په يهودو نه سوراو باندې چې کله وبکې نیک انسان مرشد هغه په قبر باندې به عیسی به مسجد جوړ کې الته دوی منځونه کوله تصویران به لګول عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله موږ له دوی ویلي چې ګورزمره قبر نو ورسته امت له خبره پرې خو د عبادت خانه جوړ نه کوي د شي جمعات کې به منځ کېږي امنا اتفاقی فیصله ده اتفاق د ټول علماو احناف دغه شوافی دغه مالکین دغه حنابلہ دا مسله ذکر کړه د دین ورسته د رسول الله ملګری په منځ باندې ولاړ دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام پر خپل کور کې دي ځکه کوټه د محراب خوا کې او اخوا وې دې چې دا پردې شکل اخلاص کښ کړه ملګری په دې منځ باندې ولاړ و فتبسم يضحك وې بده شي حال کې چې رسول الله مسکې شو او وې خندل بار خو نشي راوته خدای ملګری چې ولید د دې وجه تبسم او د خندا وکړه مسکیواله چې د کوم مقصد لپاره ما دعوت شروع کړو الحمدلله زه پاږي کې الله کامیاب کړو او یقیني چې محمد رسول الله کامیاب کړي نور کدا وفاتم شي داغه بچي اولاد امتين به د دین تر قیامت پورې مې روان ساتي صحابه فرمایي قسم بالله چې من په محمد رسول الله باندې کله دا نظر ور پریوته د مخ د شي پړقېدو ته بدا ګمان کو لکه د قران یو ورقه چې په سر زر باندې لیکل شي دومره حسین حسن بن ثابت بزکه ویلي ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله ته خو شي لګنور مشرق او مغرب د ټول ملوان کړه زما سره وساونه کې ست بشي لیدل نه دي او بل مرده شي ان د شي بشر نه لیدل او بل مرده شي بچنه دل وړه د شي لګ ځان شي بخپل جوړ کړي ان شاء الله ورسره شمایلو کې به راځي چې دا کم سړی دی وته به دا ګمان کوله کده قران کریم یو صفحه چې په سورې باندې لیکل شوی د قران د مخ خپل مزي بای لري یو خو رئیس المتقین حسین او بل نه جوړه وسړی چې نه جوړه شنو باغی کې امر کېستا رونق وزي بایو قشنګ راځي او بل نشه خبر علماء به کېدالي کړی دا وجه دا چې محمد رسول الله سره د ملګرو زیاته مینه او سړی چې خپل محبوب ونه ګوري او دوه درې ورځې وروسته سلور ورځې او بین صفور باندې نظر ورپریو چې د شي ناشنا کیفیت کې دل لګيږي ته به دا ګمان کوي چې وسه غاړه ته والم ځکه صحابه په خپل فرمایي وینځلې و چې منګه مانځه کې فتنه کې اخته شوی معنا دا د منځ منګ ور شوی او په منډو باندې ورغلی و د محمد رسول الله خو له غاړه لاسم دې تو کړي او کول کړي وي ابو بکر شه براده لره چې ورسته شي وی په دې وخت کې رسول الله ملګرو له اشاره وکړه چې مکان کوم معنا په خپل ځبانه ودرېږي زه دروته نشم ای منځو کې د مازن اوسو د ابو بکر شه براغه وی یا رسول الله ته خوشبه ماشاءالله د الله نبی ویلا لږ زرم بدن راخ شوی دی
ملګری نور ایسلاړه زکه خو خوشاله شو چې رسول الله راکړ شوی دی ان شاء الله ملاقات به سره سو خو فاطمه رضی الله عنها رااله د محمد رسول الله د لور د رسول الله فرمایي د ازما د زړه ټوټه ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ټول صفاتونه الله بده کې راجمع کړي وو عادت حرکت ناس ولاړه اخلاق قد خبري او د الله نبی له دومره ګرانه و چې کله به بار سفر باندې وته د دې خاله براتلو او چې د بار نه براغه د فاطمه خاله براغه حتی در دې پر عائشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله چې له مدرد لند لیکن چې چا ورته ول فاطمه راغله و بدر دوه د خپل ځای ورته پرې خو د ویلوري په دې ځبانه کینه دومره مینا وې دې شکر خاله نه دې کړه دغه کې ورته خبره کوله نو هغه ووم شړل ووم خاندل عائشه رضی الله عنها فرمایي و ما ورنه پښتنه وکړه چې زما لوري دا څه تر دې ویل چې تا ووم شړل ووم خاندل و دا محمد رسول الله راز دی کله چې رسول الله به وفات شو وې جړه مې په دې باندې وکړه مال ویلې لوري زم وفات کېږم جبريل زما سره د وکړه د قران اړولې د حالت نورم د شي معلوم شي و وې جړه مې په دې وکړه خو به مال ویلې خبکېږم ما په اهل کې به تمه به اول راځي تقریبا شپږ مې شهور سي درې مشهور دا معنی شپږ مې شهور فاطمه الزهرا به وفات شو رضی الله تعالی عنها او ماته دا ویلې د جنت څومره به بین د ټولو سردار ایته مشري وې رسول الله د تکلیف شکر ما ولیدو نو په دې وخت کې ما د شو ویلې شو زمره پلار غما وې ماته ویلې چې لوري خپکه غما د نن وخت د نن ورځ نه را پدې خو استغفار مې نور غمونه نه راشي او دیم دا خبره وکړه ته ځکه مخه پکېږي چې تر قیامت پورې د یو انسان هم دغه نه بچ کې دی نشي د شی په ما باندې راځي معنا مرګ د په ټول انسانانو باندې راځي ملائکه باندې راځي یوازې موږ الله په پاتش مته ویل حسن او حسین مال راوله در محمد رسول الله حسین او د فاطمه نه رسول الله ورته کشمالي ویلي چې د ازما کشمالین دي او د جنت د ځوانانو سیدان دي حسین رضی الله عنه پورته رسول الله د شکل باغی کې الله را ګر کړو او د نامنه کته د په حسن اسماء رضی الله عنها فرمای وی حسین رضی الله عنه محمد رسول الله په دغه کې و چې سترګونه وخی لاړ ما ورته یا رسول الله ولې جاړي ودا چې په کوم ورځ باندې د ظالمان خلک شهیدان په کوم ورځ باندې شهید کړي هغه وینه مال جبريل راوړل او د حسن بارکه دي شو ویلي ودا زما دومره قیمتي بچی چې الله به د قومونو منځ کې د واسطه باندې جوړ راولي اتحادونه ور باندې راشي ورسه ان شاء الله د حسن او حسین ډېر وګت تاریخ د بل خیره به بیانو د څه بنی چې رسول الله وفات شو د زبور نه د رسول الله ملګری دا ټول یو تشریک او ځکه دا ټول موږ ساسو ایمان دی ایمان حسن څوک دی حسین څوک دی ابوبکر څوک دی عمر څوک دی عثمان څوک دی علي څوک دی معاویه څوک دی رضی الله عنهم دا به ان شاء الله یو تشریکي دا غو به بینه زموږ ساسو مین دی یو ورځ خطبه ویلې حسن او حسین د شهر روانو د کورنا مرو ته سې جامې کړې سپینې دیګه پکې وي قدمونه خسلو پر واته رسول الله خپل خطبه قطع کړه او دا واخصه یو په یورون باندې کینو بل باندې ویل انما اموالکم واولادکم فتنه امالون اساسو بچی اساسو فتنه را دغه فتنه یقیني ده چې زه ګورم ما خطبه نه راکته کړم او زه بشر عالم به زنانو بارکه توصیه وکړه د منځونو بارکه وکړه د غلامانو بارکه وکړه قران او سنت اعتصام بارکه خبره وکړه ظلمونه وګوره په دې باندې نه کوي د دې نور عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله باندې د تکلیف سخت شو و دا سر مبارک ما د خپل شینیلا یخودلو زما د شینیلا ډډه واره و د احتجار په حالت عائشہ رضی الله عنها خپل کمالات بیانې ان شاء الله د عائشہ تعریف ذکر کوي چې دا کومه زنانه ده ویزل ابوبکر لوري موزما برات الله د اسمنونو پورته کړي دي زما په نوبت کې وفات شوی دی اخر وخت کې زما د لاړې وسره وځي شوی دی زما په دې کوټه کې دفن دی چې کله روح وته دغه د سر مبارک زما په دې غي کې او یقینا د قیمتي او چته زنانه ده د عائشه سره مینه د موږ شاسو ایمان ده ایمان او چته زنانه فقيه زنانه مجاهد زنانه د رسول الله ملګرو په مسائلو کې د رجوع کول ازمن د رسول الله محبوبه ده ازمن د الله دوست ده لوی ولې ده چې کوم انسانان د عائشه بدی بیانې ده یا سره داخل به ایمان خلق دي به ایمان دا که ارسوږي ګروافیزو کې شی قبلي يهودي په دې وخت کې عبدالرحمن صبرغ اسماروره مسواک والو د محمد رسول الله د مسواک سره به شوق مینوا یو عالم تقریبا اوی فائدې ذکر کړي لوی فائدہ پکې دا ده چې څنګه الله په دې باندې راضي کیږي انسان چې کله وفات کیږي کلمه شهادت په خپل باندې راضي و ما ورته چې مسواک دې په کار دې خبرې نشو کولای خو په دې سترګو باندې د سترګې هغه بل ورواړولې
وې د کجوري د دې لختنه مې سره جوړ کړو د خپل کې مې واله چې به وکړو شخو بو کې ملون کې او ور مې کې د مزیدار مسواک کې واله چې په ژوند کې شرط لشنه واله بده خو کې وسره وبوي په دې کې به د لاس کته کو په خپل تندي او شونډه مبارک باندې به راخلي او دا خبره به کوله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه دا مرګ نه چې بچکیږي عمر کې نه راځي هغه څنګه الله د نو ګور ارسړي باندې مر راځي دا ټول محتاج او یا ساته د مرګ ورې سخت تکلیف دی رسول الله فرمایي چې انسان باندې مر راځي ودا د سخت زور لري لکه سړی چې د ژوند چیلینه سرمنو باشي دغه کیفیت عائشہ به فرمایي زنور د چا د ژوند نه پسخه کوم ځن کدن لا پر رسول الله باندې دومره تکلیف راغی ودا خبره به کوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي دغه وجه دا چې الله رب العزت دا اوس په یو بل سفر باندې رواني د آخرت او د غیر پر تیارې پکار دی ان شاء الله کله به دا خبره کو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فوالا چې د خپل زونه د رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان کو دغه کله د شهزاد موږ برابر کو وې دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې او ملک الموت راغی ملک الموت چې چا خپل ورزي بغیر د اجازه نه ډایرک الته ورزي روح ته اخلي د یو دسته ده یو ملګری به بشره وچچ او د دخول دن بیا خو چې راځي غو اجازه طلب کوي نو وی ویلي یا رسول الله کته شرط په دنیا کې پاتې کیږي الله دې ګوره پریدي او کله الله خو راځي د روح اخلم هغه جبرئیل وکاته جبرئیل چې کله وکاته نو جبرئیل علیه السلام څنګه خو استاد دی وی دور د اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ملاقات لا ډیر لیوال دی الله سره ډیر مینه ده لکه دې ملګرو سره چې بتیجه کې تی او دوی خوشاليږي د قشنګ ورته لم ته خوخي هغه دنیا والا وی ویل زه پاګه طرف باندې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولې مع ان اللهم مع النبيين يلا د انبيو سره مراجمه صديقين سره صالحين سره شهدا سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله مالا بخنه وکا محمد رسول الله دا خبره کوي چې الله موږ له بخنه وکا د ورځ یو کرته اصل کړه د الله نه بخنه غواړي داس موږ تربيت کوي چې انسان کوي چې ای خلکو تاسو به رب العالمین نه خامخه بخنه غواړي سره دې نه چې موږ نبی ګناګارم نه دي وې د الله مبارک دې شو چت کړه دا ما بده غي کې نیولې اسمان په طرف باندې کاته چې روح په دې وخت کې قبض شو د الله مبارک په دې بدن باندې آرام سره را پریوت سر اسما په دې غي کې وې دا سر اسما دې وګیل لاړو ځکه روح ته لاړو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نور څه بزام باندې پوه نه شوم غیر اختیاري زمانہ چې اوته جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانونه او د قشن شول دا ناروا خو لیکن عائشہ رضی الله عنها هغه څه چې غریوان شتولې و چې می شروع کړی د بل کوټه کې زنانه وی دی خو خو وراله محمد رسول الله باندې چې بری خو دا واغو چې شروع جړه شروع کړو ما عزت وژړل به اوس ارمان کوي وکاش د محمد رسول الله دا سر مبارک ما په خپل ورون باندې خودلې وي او به دا خلک راغلي وي د الله د نبی د حالت نه خبر وشي دا وفات شوی خو چې دا خو کشتره زنانه و تقریبا رسول الله شکل وفات کیږي دا تلس کلو په عمر دا پاتې کیږي وی بار د خبر شکر ولا چې رسول الله دنیا نه رخصت شو عباس مخکنه خبرو وجه دا چې علي رضی الله عنه ورځ بچا بوختنه وکړه یا علي رسول الله څنګه دی وی قسم په الله چې ډیر خري عباس ورته غوسه شو لا تقول دسه مو چې دا خري هغه مړکیږي نور زمونږ د عبدالمطلب بچین چې کله مړکیږي و د امر دغه په دې مخونه کې مو معلومو منګه ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکړه چې ستانه بروسه سو خري پي علي شبي زغه دا نشم کولې ولی ویغه د مرګ په څنګه په حالت کې کې دي چې دي شو چې تاسو د نوې نور سودي به تر قیامت پورې زمونږ مرګ له نوبت ناراضي و انت احکم ته ډېر پوي اصلي علي وی دی وخت کې بار اوازي د شروع شو چې رسول الله وفات شو جمعه کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو انس ابن مالک فرمایي وېزماره رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه خادم دی وی رسول الله چې کله مدینه راغله د مدینه د منوره ورشه پړقیدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه د مدینه خړه معلومه ده تورا فاطمه الزهرا ویلي صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليها د مصیبتونه په ما باندې راغله کدا چرته بشپو باندې راشي ورځو باندې راشي هغه مشبيش سفیر زلن هو ویل چې دا محمد رسول الله ترور و وې موږ په دې باندې خپنیو چې رسول الله د دنیا نه لاړو بلکې په دې باندې خپایو چې جبرئیل نور د خوانه راشي ورسره راځي ابو بکر او عمر شپ د ام ایمن خو ورغله دا د رسول الله دایي و د پلار وینځي و هغه څه بشړا شو ابو بکر شپ ورته ویلي چې ته ولې شړې رسول الله خو د دنیا نه لاړو دا خو مزو کې دي
هغه ویلې زه په دې باندې نه غواړم چې د دنیا نه لاړ وي شړا مال په دې راځي چې جبريل څنګه دې کله نور نه راځي مخکې به جبريل چې راتو څنګه رسول الله دلته واغې 200 اشناو هغه بنش بعض ملګرو له وسوسې ولګې دي عثمان بن عفان بالکل دغه جبه کار پرې خو دي علي شه بدا خبره کوله ما به انسانان لیدل دغه ځنه بتلم چې څوک ملونه وای چې رسول الله وفات شو بعض ملګرو په سر باندې صدرونه راوښله وای شړل بعض ملګرو دغه خبره وکړه چې کاش موږ دشت لوز او باغې ځکه سم دا ډېر تشکو وشاړو چې زمونږ پلان رسول الله لاړو نو په دنیا کې زمونږ څه عمر رضی الله تعالی راويستا او دا خبره وکړه چې ارشه ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم بالله چې سره ورته وامه رسول الله باندې به وشي راغلی دا د شیدل کې موسی علیه السلام یو وخت د پاره ودا به وشي برته به هوش کې شي او بیا به موږ سره دلته منافقان دي ژوندۍ او محمد رسول الله دي زید دي منافقان نصرونه منغو سنه ورقه غیزه طرف باندې ابو بکر شیب لاړو درې مله د مدینه منورې نه وړاندې رسول الله په اجازه ته لاړو څنګه د ابو بکر شیب خزل ته څه خرشه وراوړله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ به څو کولې کو چې بلار راشه د صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شانوانه ورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر صاحب شکل جمعه لراځي واره مخکې کور لاړ شم اسنه چې رسول الله باندې بکله سکتر اتله چې ال تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه ده چې اجازه طلب کړه به سلام واچو قربانه سلام کور والا باندې سلام هم پکار دی به ویلې چې رسول الله چرته عائشہ رضی الله عنها ورته ویلې ایز ما بلارا دې کوټه کې دی دروازه شکل اخلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت تیر پاسه به صدر اچولې شوی دی ابو بکر شپ ته دا صدر اوچت دستور کو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک کې خدا او زيت وجړل او مچي کې به ورته ویلې به ابي و امي يا رسول الله یا رسول الله زما مور پلارتانه قربان قسم په الله چې کله ژوند دی وي او څومره خوشبو سره بدن نه راوته وځ د دنیا نه رخصت او مقشان خوشبو نه روانه ده او ډېر انتهي زيت وجړل وی ویل تاسو من خليلي تاسو من رسولي او طبعا الله رب العزت عمر راوشه دوباره مرګ باندې نه راولي ذکر در باندې نه راولي چې دا مرګ تکلیف دی دوه کړه کوم عذاب کیږي باروتو عمر زله له ویل على رسلك عمر وی خلاص شه عمر چې دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی وی ویل على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر شه ابو درېدو عمر رضی الله عنه د جمعه په دې کونج کې ولاړ دی او به د شهیدونه ویلې ما محمد صلی الله علیه وسلم نه مگر د الله رسول دی د باندې مرګم راځي تاسو وشه او ویلې من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے ملګرو څوک چې الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې محمد بندگی کوي محمد خلاړو هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه ځان کوچ کې ولاړ دی ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دا د الله په کتاب کې شته ملګرو ورته ویشه مشتری به ورته هدایت د الله په کتاب کې شته وچشتري عمر سے فرمایي زما راخپیره ماته جو زبرې پوزه باندې را پرې ودم برې زمکه او اوس معلومه کړ چې محمد رسول الله وفات شوی دی یقیني چې دا لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال له ویل شي بلال اذان وکا بلال رضی الله عنه ویل والله قسم په الله چې نور ځان تر قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیوز اذان وکم د تاسو سوې دا خو رسول الله دلته وشي ما به ځانونه کول اذان بهتر عمل دی وشت عمل دی لیکن بلال صاحب شدا خبر وکړه وجه دا وجه د محمد رسول الله سره مینه زیاته و ابو بکر صاحب ویل شي ابو بکر زنور د مدینې نه زما محبوب محمد صلی الله علیه وسلم بدیږي کې نشته زما قیدی کوم دیږي کې هغه ورته مزه خو اخر لاړو شام لا عمر صاحب سه بلال ډیره مو دوري سه بیره اوسته به من ته وفاتم شو دلیل به دي چې محمد رسول الله وفات شوی دی کوم انسان چې دا و چې د باندې به وشي راغله وسم ژوند دا غلطه خبره ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله وفات شو
وې دا سره زما د ځنی او زما د زړه په مابین کې خود له شوی انصار باندې افاق راغله جوړواله خپل مابین کې جمع شو ملګرو لوي ویلي محمد صلی الله علیه وسلم خو یقیني وفات شو امیر ټاکل پکار دي په دې کې دوه کسان یو امیر خپل طرف شو ګټاګو شو ګونه ټاکو یو دوه کسانو چې عویم رضی الله عنه د قشن معن بن عدي هغه را ابو بکر خواله علي بن ابي طالب او زبير سبه طلحه سبه د فاطمه خواله ورغلي واغلي تسلي ورکوله ابو بکر سبه عمر سبه ابو عبيده بن جراح او سید رضی الله عنه بنو عبد الله شل خواله لاړو ټول ملګری خواره شو څوک په یو طرف لاړ شو بل طرف باندې شو بل طرف او دا هغه بهترین صحابي دی عویم سبه او مع ابن عدي رسول الله فرمای و الله رب العزت د مسجد قباء بارک د شی ویل چې دغه د خلک د ځانونه پاک کوي و عویم هم دی مې ابن عدي ملګرو لویل تاسو ولې خپه کېږئ رسول الله لاړو قسم په الله چې کله ژوند دی اوس ما په ایمان دی چې کله وفات هم دی اوس مې په ایمان شته او رسول الله فرمای ابن قیم شبيه حدیث نقل کړی حد الارواح کې و توبه مبارکه هغه انسانانو لداد چې هغه زری دلې مو په ایمان راوړی لري او وکړه مبارکه هغه انسانانو لداد چې زری دلې نه مو په ایمان راوړی موږ تاسو یاد کړیو موږ لرونه ویل دي هغه خو به بالکل په کتابونو باندې ایمانی هغه کتلی دي دغه د وجنه په موږ باندې ایمان لري ابو بکر شبيه ویل به خلکو سره خبره کو دا خو موږ رونه دي ثقيفه د بنو ساعده لرا جمع شو ټول ملګری سعد شبيه ویلي و محمد صلی الله علیه وسلم الله دې پر را لګلو سعد بن عباده چې توحید الله خلکو له تشریکی او د خلکو له بیان کې شرک ختم کی مدینه کې د لږ کاله پاتې شو او د مهاجر کومک کولای نه شو ځکه عاجز و مکه کې مدینه منوره له شکل راغی موږ تایید وکي شهیدانو ورکړو تر دې پورې چې د نړۍ کې د اسلام راغی نو امیر او مشر دا بس موږ د خوانه مقرریږي عمر شبیر ما وسم شو چته کې خبره کوم ابو بکر مالو ویل شي کینه غلې ابو بکر سبجک د الله حمد ویل پر رسول سنه ویل پر رسول الله باندې درود ویل به د انصار ډیر توصیف وکي چې دا اساس خبره بالکل یقیني او د رښتیا ده خو قسم په الله چې قران کریم کې رب العالمین د مهاجر مخکې ذکر کړی دی په انصارو باندې او موږ له صادقین ویل دي زموږ په شکلونو کې د مشرۍ امارت او د خلافت نه کې موجود دي او سعد بن عباده ویل تعالی په الله باندې قسم درکوم ولې محمد رسول الله د شنو ویلي چې مشران به هغه زما په قریش کې راځي مهاجر کې او تاسو به وزیران وای سعد شه ویل چې بالکل صحیح ده دا خبره شکل هغه وکړه ځان ته ما یو بل ملګری جګ شو هغه ول موږ به شکار وکړو یو امیر بخپل وټا کو یو بس تاسو نه فصیح او بلیغ انسان دا ډېر خطرناک خبر ملګرو ورته ودانه منو ځکه دی باندې فتنه راځي عمر شه ورته ویل چې ابو بکر موجود دی د پښه تاسو مونږ کړي د پوړانې سو مونږ نشي کولای داس مونږ مشر دی بشیر ابن سعد ورته ویل یا ابو بکر لاس ترغوت کده سره بیعت وکي عمر شه مو سره وکي سبا چې شو ملګرو سره په دې وخت کې بیعتونه کول عمر صلی الله علیه وسلم سو خبره کوم اوله خبره مې داده ابل ورشه ما کوم خبره کړې ده چې محمد صلی الله علیه وسلم به وشه شوی دی او د باندې مر نه راځي هغه کې څه شاو شوی ما زه په پوهه نه ما هغه کې څه خطا شو دویم ابو بکر چې داس موږ سره مشر دی ورو سره بیعتونه شوی دی اوس مو سره بیعت کوي ملګرو سره بیعتونه شروع کړ یو څوک سره ونکو فاطمی علي شیخ سعد ابن عباده وجب ان شاء الله به ورسره ذکر کوو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په حواله سعد شه په دې ځای کې چې ډیر رشه هجوم جوړ شو نو خلکو چې تاسو سعد وجه سعد ابن عباده بعض خلک دا معنی کې معنی چې مشریم ورنکړه نه هغه نه جوړو ازدحام راغی عمر شبیر چې الله دی وشي یار لا خبره کوي دوست لا یا عمر سے دا خبره تی وته ابو بکر سے به متشد تقریر وکړه الله حمد ویلي پر رسول الله باندې درود ویلي چې اے ملګرو کما نه کی کول ازما ته عید وکوي کما بدی کول ګور ازما مخ بنسي ما تاسو له پرشره تکړه دروغ منوایم او صبر مسوم کوم د ظالم مخ بنسم د جهاد خبرې ذکر کړي د فحشان خلک منع کړه به د دفن مسله شو تکفین او تجهیز چاوي مکی له وړو چاوي بیت المقدس له وړو ابو بکر شه ویل چې ما د رسول الله نه ورېدلی چې پیغمبر کوم ځای کې مرشي عمل ته پکار دی به مدینه کې اختلاف او چاوي احد له وړو د حمزه رضی الله عنه خپل کاکاله چاوي بقیع له وړو ابو بکر شه ویل باندې کوټه کې غسل به شکر کې وې د خاندان علي شه د فضل عباس د شکران دی یو انصاری صحابي ملګری له ویلو چې الله له حاجو کې د غسل کې معاملې ور پرې دی علي شه ویل زما مور پلاسنه قربان یا رسول الله
چې هغه خوشبوئی شي زه ژوند دیوم او چې ته ژوند دی ما محسوسه ولا وسم درنه محسوسه ما انس ابن مالک فرمایي چې په کوم لار باندې بتلو محمد رسول الله خلکو معلومه چې بدل لار باندې لاړ دی خوشبوئی د وجنه غسل بیا ورته ورکی او په خپل جامو کې به جنازه مسله شو تقریبا 15 کسانو په جنازه کړي لس کسان بر قبر ورتلل سپینګرو په وکړه ځوانانو په وکړه زنانو په وکړه ماشومانو په وکړه رسول الله ابو بکر صلی الله علیه الصلاه والسلام چې لګ می پری دی جبرئیل په ما جنازه کوي یو غنټه دوه غنټه جبرئیل در پرې کو دا ملګرو لا هغه په جنازه وکړه روان چرشن ورځ باندې ان شاء الله رسول الله دفن او باج واقعات نور هغه به بیان کو دغه نور سب ان شاء الله رسول الله د بیانو تذکرہ به دغه د اولاد تذکرہ به محمد رسول الله اخلاق تقریبا یو عالم په دوله جلد کتاب لیکلی به رسول الله ملګری دا به ان شاء الله ټول تر څو پرې چې موږ تاسو ژوند دي اوس موږ تاسو د ستر د درس موږ دوام لري الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین